أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. عزتمندو مسلمانان ورونو دې کوم سورت اولنی آیاتو تلاوت چې ما ستاسو مخکې وکړي دې ته سورت قاف وایي او دا یو ډېر عظیم سورت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارکه به دا وه چې د هرې جمعې د خطبې په دوران کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې سورت تلاوت پر منبر باندې کوي او صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین زکه د دې ژبه عربي ژبه او دې په دې سورت په مفهوم او په معنا باندې سر خلاصې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې سورت انتخاب ولیکي او بار بار په خطبو کې پر منبر باندې د دې سورت هغه تلاوت کوي بلکې ځینې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین هغه د دې سورت حفظ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې څخه کړی دی چې بار بار به نبی علیه السلام د دې سورت تلاوت کوي. صحیح مسلم کې دا حدیث موجود دی. ابنة الحارث بن النعمان رضی الله عنها فرمایي چې ما حفظت سورة قاف إلا من فيء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وای ما د دې سورت حفظ دا د نبی علیه السلام د بار بار تلاوت د دې د وجه څخه وکړي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم به د دې سورت تلاوت هر جمعه ورځ پر منبر باندې کوي. کسوم ډیر دا سورتونه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه سورتو انتخاب کړی دي. ځینې سورتونه په مختلف منظور کې دا هغه تلاوت کوي. کله د جمعې د سحر په لمانځه کې د سورت سجده او د سورت انسان د دې دوه سورتو تلاوت په نبی علیه السلام کوي. دا غسي د جمعې په ورځ باندې به د سورت کهف ترغیب صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دور کوي چې د دې سورت تلاوت په دې ورځ باندې خامخا کوي. تاکم یو ډیر غټ مفهوم او معنا پرته ده په دې سورت کهف کې کوم تدبر او سوچ وکړو د انسان په ژوند کې چې کم ابتلاءات کم فتنه کم ازمایښتونه راځي او ټول ازمایښتونه الله رب العالمین په سورت کهف کې ذکر کړی دي او خصوصا اوس وخت هغه د فتنو د ازمایښتو سورت خو اکثره وخت دا سورتونه موږ وایو یا اورو او دا کوشش نه وکړو چې په دې کې الله رب العالمین کوم هغه عظیم موضوعات بیان کړي دي چې هغه ته موږ ضرورت ډیر زیات لرو. دې سورت کې موږ فکر او سوچ وکړو الله رب العالمین اصول ایمان په دې سورت کې ذکر کړي دي. د ملائکو ذکر کړي دي، د کتابو ذکر کړي دي او دغه ایمان بالقدر د دې ذکر کړی دي او دغه د خپل توحید مسائل بیان کړی دي. د توحید څه اقسام دي هغه ټول بیان کړی دي. توحید ربوبیت بیان کړی دي، توحید الوهیت بیان کړی دي او دغه توحید فی الاسماء والصفات هغه بیان کړی دي او د دې سره سره د قران مجید عظمت بیان کړی دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم صداقت بیان کړی دي او د دې سره سره د دې صورت رئیسی او غټه موضوع چې دا هغه البعث بعد الموت
چې هر مسلمان هر مؤمن دا پخته یقین او عقیده وساتي چې دا ژوند د دې بعد مرګ او حقیقي ژوند چې دی داغه د پاره به الله رب العالمین د ټول انسانان هغه بیا راپورته کوي او بیا به د ټول انسانانو حساب او کتاب کوي. په دې صورت کې کوم وګورو دا موضوع په ډېر تفصیل باندې بیان شوی او د کفارو دا زعم او دا ګمان او دا شک الله رب العالمین په ډیرو دلایل باندې هغه رد کړی دی چې هغه به تاسو مخکې په مختصر انداز باندې هغه ته اشاره کوم. د دې سره سره په دې صورت کې الله رب العالمین د هغه امتو انجام ذکر کړی دی چې هغه امتو بعث بعد الموت د دوام ژوند انکار هغه کوي او په دې کې تقریبا اته امتو الله رب العالمین دا هغه ذکر کړی دی چې دغه امتو کوم وخت دغه ایمان سے انکار وکړي نو د دې انجام هغه سسو دغه سي په دې صورت کې کوم وګورو ابتداء الخلق چې انسان الله رب العالمین څنګه پیدا کړي او بیا د الله رب العالمین د ژوند په دوران کې د سره سکه فرشته په سبا باندې مکلفه کړی دي او دغه سي د دې انسان کوم ژوند چې دی دغه انجام آیا د جنت ته ځي دوزخ ته به ځي او بیا د جنتیانو صفاتونه الله رب العالمین په دې صورت کې بیان کړی دي د دوزخیانو صفاتونه الله رب العالمین هغه په دې صورت کې بیان کړی دي. نو دا یو ډیر عظیم صورت دی چې د دې موضوعات هغه په دې مختصره خطبه کې به زه هغه ته په ډیر مختصر انداز باندې هغه ته اشاره کوم. د قرآن مجید په دې صورت په ابتدا کې الله رب العالمین فرمایي چې قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. د کفارو دا زعم او د دې دا شک الله رب العالمین بیان کړی دی چې دی وایي چې دا خو ډیره بعیده خبره ده چې د انسان د مرګ بعد او پر د باندې په سونو کلونه تیر سي او د خاور سي او د مزکه اخري دغه بعد دا ډیره بعیده خبره ده چې انسان به الله رب العالمین دوم واري را جمع کوي او بیا به پیدا کوي. دا دی وایي چې دا زموږ عقلونه دا خبره نه مني. الله رب العالمین د دې شک د ختمېدو لپاره د دې ومخته دوه دلایل ذکر کړي دي. اول دلیل عقلی او معنوي دلیل او بل دلیل حسی هغه د دې ومخته بیان کړي دي. فرمایي چې قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. چې الله رب العالمین کمال قدرت کمال علم او کمال حکمت دا هغه دا تقاضا ده چې د الله رب العالمین سيو انسان هغه نسی پټېدلای کسوم پر دې باندې زر یا د دې زیات کلونه تیر سوي او د خاورې سوي او د دې سره سره وعندنا کتاب حفیظ او زموږ سره داسې یو کتاب دی چې په هغه کې د ټولو انسانانو تفصیلات هغه درج دي. دا خو یو عقلی دلیل یو معنوي دلیل د دې بعد حسي دلایل الله رب العالمین ذکر کوي چې افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. درې دلایل الله رب العالمین حسي دلایل ذکر کوي یو اسمان یو مزکه او بل باران. که په دې درو شانو کې انسان فکر وکي سوچ وکي د عقل سکار واخلي نو دوی به دې نتیجې ته ورسېږي چې الله رب العالمین پر دې باندې قادر دی چې موږ او انسانان د مرګ بعد دوم واري راژوندي کولای شي. و آیا تاسو نه ګورئ اسمانو ته لوړو خواته چې دا یو چت دی او په دې کې هیڅ عیب نشته او دا یو ډیر شایسته انداز باندې جوړ شوی دی. په دې کې شپوږمۍ ده په دې کې لمر دی په دې کې ستوري دي او دا نظام په یو خاص طریقه باندې چلیږي. آیا دا خپل د ټوله کیسه او دا سلسله خپل روانه ده؟ آیا دا بیل خالق او بیل مالک دا امکان لري؟ نه لري. دا غسی تاسو پر کوم مزګه باندې تاسو روان یاست. والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج.
دا مځکې ته نه ګورې چې دا څنګه برابره ده. مددناها. او قرآن مجید کې دا نقطه بار بار ذکر کیږي دې دپاره چې انسان فکر او سوچ وکړي. دا که خپله دا مځکه پیدا شوې وای نو دا به په ځینې ځایو کې ډېره شوه وای، 20 کیلومتره 30 کیلومتره غټ غټ ښارونه به دې کې وای چې هغه به د دې لایق نه وای چې انسانان په هغه کې ژوند وکړي. او دغسې دا غرو ته تاسو فکر نه کوئ چې په دې غرو باندې الله رب العالمین دا مځکه هغه مضبوطه کړې ده. او دریم دلیل د اسمانه سموږ اوبه باران را ورو او په دې باندې مړه مځکه را ژوندۍ کوو. تاسو دې ته یو وخت فکر او سوچ کړی دی چې دا مړه مځکه په کلونو کلونو پر هغه باندې تیر سي او هغه پر هغه باندې هېڅ نه راشنه کېږي او الله رب العالمین د اسمانه سه باران را ووری او په دې باندې مختلفې میوې درختې بوټي دا ټوله را پورته کړي. آیا تاسو په دې کې فکر او سوچ کړی دی چې آیا دا خپله کېږي؟ نو چې تاسو په دې شانو کې فکر او سوچ وکړئ خپله به د الله رب العالمین قدرت عظمت هغه به ستاسو ذهنو ته راسي او تاسو به د دې قایل شئ چې الله رب العالمین پر هر شي باندې قادره دی. دې د وجې څخه قرآن مجید کې الله رب العالمین په ډېرو ځایو کې دعوت فکر انسانانو ته ورکوي. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. چې په دې اسمانو کې په دې مځکو کې د دې نظام او د دې کون په دې نظام چلولو کې ډېرې عظیمې نشانې دي د الله رب العالمین د قدرت، مګر د چا دپاره؟ د هغه انسانانو دپاره چې هغه د عقل خاوندان اولو الالباب. بیا الله رب العالمین فرمایي چې دا څوک دي اولو الالباب؟ هغه انسانان دي چې دوی همیشه د الله رب العالمین ذکر کوي. کم انسان چې د خپله ژبه دا د الله په ذکر باندې عادت کی نو الله رب العالمین د په عقل کې برکت پیدا کوي او د سوچ او فکر ورزیاتوي. دې د وجې سره که موږ وګورو قرآن مجید کې د دې بعث بعد الموت دا مسله په ډېرو صورتو کې او په ډېرو مختلفو اندازو کې الله رب العالمین بیان کړی ده. خو په دې کې که موږ سوچ وکړو چې درې داسې اصول دي چې د دې بنیاد پر هغه باندې سوی دی. یو د الله کمال علم، د الله رب العالمین علم دونه د کمال درجه دی چې هغه ته الله رب العالمین ته دا اسانه دي چې ټول انسانان هغه دوه وار راپورته کړي. بل کمال قدرت او دغسې دریم کمال حکمت. که موږ نعوذ بالله دا عقیده وساتو چې الله رب العالمین موږ پیدا کړي یو او بیا د مرګ سره سره به دا ټوله کیسه او سلسله ختمیږي او یو بل ژوند نشته، نو د کوم حکمت دپاره چې الله رب العالمین دا انسانان پیدا کړي هغه ضایع کېږي. دې د وجې الله رب العالمین فرمایي قرآن مجید کې ایحسب الانسان ان یترک سدى، چې کوم انسان نیک عمل کړی دی او چا ټول عمر د الله په عبادت کې لګولی دی او یو بل شریر انسان دی چې ټول ژوند دی د الله په نافرمانیانو او ګناهو کې تیر کړی دی، آیا دا کېدلی شي چې دا ټول سره برابر شي؟ دې ته جزا نه ورکول شي او دا بل ته سزا نه ورکول شي؟ جنت و دوزخ نه سزا او جزا نه، دا د الله رب العالمین د حکمت خلاف خبره ده. ځکه الله رب العالمین چې په دې دنیا کې څه کار کړی دی، هر مخلوق چې پیدا کړی دی هغه د یو حکمت او د یو عظیم مقصد لپاره پیدا کړی دی. بلکې موږ په قرآن مجید کې وګورو الله رب العالمین ډېر داسې مثالونه موږ ته بیان کړي دي چې په دې دنیا کې الله رب العالمین د مرګ بعد انسانان را ژوندي کړي دي. سورة کهف هغه آیاتونه هره جمعه کې موږ وایو چې وکذلک اعثرنا علیهم لیعلموا ان وعد الله حق. دا کوم ځوانان چې دا د خپل قومه څخه وتښتېدل او په غار کې پټ شول، الله رب العالمین پر دې باندې مرګ راوستی. 309 کاله دا ځوانان مړه وه، د هغه بعد الله رب العالمین دې را ژوندي کړل. دغسې د سورة بقره کې الله رب العالمین په مختلفو ځایو کې دې مثالونه بیان کړي دي. د اصحاب د بني اسرائیلو کې چې دوی کوم وخت یو سړی قتل شو او د دې په مابینځ کې ډېر اختلاف راغلی
چې دا انسان چا قتل کړی دی، د قاتل څوک دی. نو الله رب العالمین دې ته امر وکړي چې تاسو یو غوا حلاله کړئ. مشهوره قصه ده، تفصیلا سوره بقره کې ذکر ده چې کوم وخت دی هغه غوا حلاله کړ، نو الله رب العالمین دې ته وفرمایل چې فقلنا اضربوه ببعضها، د دې د غوا د غوښ یو حصه راواخلي او دا مړی په ووایي، نو دا مړی به راژوندی شي او د خپل قاتل نوم به واخلي. ډېر تفصیلي واقعه ده، زه صرف اشارات ورته کوم. دغسې د هغه انسان واقعه هم الله رب العالمین ذکر کړی ده چې او کالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، چې هغه انسان پر هغه کلي باندې تیر شو چې هغه ټوله کلي رانړېدلې وو، انسانان مړه وه، او ده ویل چې دا به څنګه الله رب العالمین را ژوندي کوي. نو الله رب العالمین هغه را ژوندي کړل. دغسې کوم وخت چې د ابراهیم علیه السلام قصه په سوره بقره کې الله رب العالمین هغه هم ذکر کړی دی چې دوی ویل چې ربي ارني کیف تحيي الموتى. نو الله رب العالمین د دغه مخته دا ثابت کړل چې الله رب العالمین پر دې باندې قادر دی چې انسان هغه ژوندی کړي او حیوانان یې ورته ژوندي کړل. اوس دا ټوله واقعیت چې الله رب العالمین په دې صورت کې په ډېر تفصیل سره ذکر کړل، بیا انجام هم ذکر کوي چې انسان عقلی، نقلی، سمعی، حسی دلایل هغه ته ټوله بیان سي، بیا هم د انکار کوي او کوم څه باندې چې دی مکلفه دی هغه دی نه مني. نو د انجام پخواني امتو ته وګورئ چې د هغو سره الله رب العالمین څه وکړل. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. چې الله رب العالمین ستاسو سمخ کې نور امتوتهم دا مسائل په دغسې انداز کې رسولي وه، خو هغو د دې انکار وکړي. انجام یې څه شو؟ د فرعون د قوم مثال زموږ مخ ته دی چې پر هغو باندې الله رب العالمین اوبه راوستلې، د اوبو یو طوفان او دی غرق شول. او دغسې اصحاب الرس په دې کې د مفسرینو اختلاف دی چې د دې څه مراد څوک دي. ابن جریر الطبري رحمه الله په خپل تفسیر کې راجع قول دا بیان کړی دی چې د دې څه مراد اصحاب الاخدود دي. هغه الله رب العالمین څنګه هلاک کړل، او دغسې عادیان، ثمودیان، او دغسې د شعیب علیه السلام قوم، او دا نور اقوام الله رب العالمین ټوله هلاک کړل. كل كذب الرسل فحق وعید. دې ټولو امتو د خپلو انبیاو تکذیب وکړي، نو الله رب العالمین پر دې باندې عذاب راوستی. عادیان او ثمودیان د دې قصه الله رب العالمین په سورة الحاقه کې بیان کړې ده چې پر دې باندې څنګه یو چغه وسول او دې هلاک شول، او دغسې پر دې باندې یو ډېر سخت او توند یخ باد الله رب العالمین راواستوي چې دا اوه ورځې اته شپې پر دې باندې جاري وو او دوی ټوله هلاک شول. قرآن مجید کې که موږ وګورو الله رب العالمین د پخواني اقوامو تاریخ ټوله ایښی دی، او دا د دې دپاره ایښی دی چې د انسانان دا ووایي او د دې څه پند واخلي. دغسې په دې صورت کې الله رب العالمین بیا فرمایي چې ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. په دې آیاتو کې الله رب العالمین یو ډېرې مهمې نقطې ته اشاره کړې ده. هغه دا ده چې انسان که ته چیرې کامیابي غواړې نو ته د دوو شیانو حفاظت وکړه. اول ستا زړه او دوم ستا خوله، ستا ژبه. د دې دوو شیانو حفاظت که ته وکړې نو الله رب العالمین به پر تا باندې کرم وکړي او پر تا باندې به احسان وکړي. کله څنګه چې په دې صورت مخکې الله رب العالمین د جنتیانو کم تعریف او د هغو چې کم صفات بیان کړي دي په هغو کې هم دې خبرې ته اشاره شته. او په دې اول آیت کې الله رب العالمین فرمایي چې ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه. په
په دې کې الله رب العالمین خپل علم ته اشاره کړې چې انسان په زړه کې څه اراده وکړي په هغه باندې زه خبر یم، په هغه باندې زه علم لرم، او د دې سره سره ما فرشتي پر تاسو باندې مقرر کړي دي. او یو فرشته هغه د انسان نیکیان او حسنات لیکي، او بل فرشته هغه د انسان ګناهونه او سیئات لیکي. د فرشته د انسان په زړه باندې علم نه لري، دا علم څوک لري؟ دا الله رب العالمین لري. او د الله رب العالمین کمال رحمت دا دی چې د انسان پکړ په هغه ګناه باندې نه کوي چې هغه انسان دغه اراده وکړي. خو کوم وخت چې انسان هغه ګناه وکړي نو بیا الله رب العالمین د انسان پکړ او نیول بیا کوي په هغه باندې. او حدیث کې دا هم راځي چې لا یستقیم ایمان احدکم حتى يستقیم قلبه. وای پتاس کی تر هغه وخت پورې پتاس کی ستاسو ایمان در هغه وخت پورې نسی برابرېدلای چې کوم وخت ستاسو زړه نه برابر شوی، او ستاسو زړه در هغه وخت پورې نسی برابرېدلای کوم وخت ستاسو خلا او ژبه نه برابر شوی. د دې وجه څخه مشهور حدیث دی چې هر ورځ سحر د انسان ټول اندامونه غفلت دا وای کچیر ته برابر شوی نو موږ هم در سره برابر شو. او ډیر داسې ګناهونه دي چې هغه په خپل باندې کیږي او دا هغه د وجه سره انسان هلاکتو ته رسیږي. ډیر داسې ګناهونه دي چې هغه د انسان په زړه باندې کیږي او دا هغه د وجه سره انسان نعوذ بالله جهنم او د الله وعذابو ته رسیږي. د وجه سره رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیث کې فرمایي چې من کان یؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. وای کوم انسان چې په الله باندې ایمان لري او د آخرت پر ورځ باندې ایمان لري نو دی یا د خیر خبرو کې یا د چپ پاتې شي. هغه د وجه سره چې فرشته هر څه لیکي، نو هر څه چې لیکي دا هر څه به د درو شانو څخه خالی نه، یا به د خیر کاری یا به د شر خبري، او یا به نه د خیر نه به د شر. دا خو بل اتفاق دا خبره ده چې انسان به د شر د خبرې سره غزان ساتي او د خیر خبره به کوي. او په دې کې د دې آیت ظاهري مفهوم او معنا دا ده چې فرشته هر څه لیکي، نو هغه خبرې چې پاغه کې نه خیر نه شر دام لیکي. او صحیح حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای کوم وخت چې جنتیان جنت ته داخل شي نو پر یو سبب دی افسوس نه کوي مگر پر هغه وخت باندې به دی افسوس کوي چې پاغه کې د الله ذکر نه کړي. نو دا ډیره مهمه خبره ده. د وجه سره قرآن مجید کې الله رب العالمین فرمایي چې قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا. ويقينا هغه انسان کامیاب شو چې هغه ځان صفاتی د ګناهو سره وذكر اسم ربه او د الله رب العالمین ذکر وکي. معنا دا عادت ګرځولې چې همیشه د الله ذکر د کوي. او فصلى د همیشه د منځه پابندي کول. نو دغه درې عبادات دا انسان یقینا کامیاب شي. وقد او تاسو مشکل دا دی چې تاسو د دنیا ته پر آخرت باندې ترجیح ورکوي. والآخرة خیر او قیامت او آخرت ژوند چې دی هغه ډیر بهتره دی در دې دنیا. دا غسی په دې آیاتو کې موږ وګورو د فرشتو ذکر الله رب العالمین کړی دی او پر هر انسان باندې سلور فرشته مقرري. دوی فرشته هغه د سهار سره د مازګر د سهار د مانځه سره د مازګر د مانځه پورې، او دا دوی فرشته بیا اسمانو ته خیږي، او نور دوی فرشته راځي هغه بیا تر سبا تر سهار پورې دا دوی فرشته د انسان سره ورسره. فرشته د دې باندې ایمان راوړل دا یو ډیر تفصیلی موضوع ده چې هغه موږ اوس وخت اشاره نشو ورته کولای. الله رب العالمین دی داس یو مخلوقات پیدا کړی دي چې لا يعصون الله، دی د الله نه فرمانی نه کوي، او دی الله رب العالمین پر مختلفو کارو باندې مکلفه کړی دي. او د دې په اړه کې ډیر احادیث هغه راغلي دي. دغه سي د دې صورت په بنیادی موضوعاتو کې الله رب العالمین فرمایي چې وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد.
په دې آیاتو کې الله رب العالمین یو قیامت صغرا او بل قیامت کبرا د دې دوو مسلو وضاحت کړی دی چې پر انسان باندې یو هغه وخت قیامت راځي چې د مرګ او دا مرګ پر انسان باندې په ډیره سختی باندې راځي او کوم وخت چې د انسان مرګ راشي نو په هغه کې بیا نه تقدیم راځي نه تاخير راځي ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها بلکې چې انسان پیدا شوی نه د حدیث د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه او د مور په خېټه او په نس کې نو د ټول عمر لیکل کیږي د سعادت شقاوت د نیکبختی بدبختی دا لیکل کیږي او داغه سي الله رب العالمین په دې آیاتو کې ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد دا د دې نفخه سره مراد نفخه ثانیه ده چې کوم وخت الله رب العالمین هغه فرشتي ته امر وکي چې تا اوس پهلی هوا او دا ټول انسانان الله رب العالمین هغه راپورته کی او په دې کې اشاره ده د قیامت د ورځې کوم احوال چې دي اولی مرحله ته اشاره ده چې دا انسانان به الله رب العالمین ټول راپورته کی او بیا به د دې ارض محشر او خاطر روان شي محشر پر میدان باندې به دا ټول انسانان هغه راجمع شي او د دې بواره کې الله رب العالمین فرمایي چې د دې ورځې مقدار هغه 50,000 کال 50,000 کال د دې وی ورځې مقدار او ډیره سخت ورځ وي او دغه سي په دې باب کې ډیر احادیث راغلي دي صرف یو حدیث زه اشاره کوم جابر بن عبد الله رضی الله عنه حدیث چې دا د وی میاشتې د ته کوم وخت معلومات وسو چې د عبد الله ابن انیس رضی الله عنه یو صحابي دی په شام کې او دا غسر داس یو حدیث دی چې هغه د قیامت د احوال سره متعلق دی نو دی وایي چې ما او شرانی ول صرف د دې حدیث د اخصل لپاره چې پر دې باندې سفر وکم ځکه د مدینه او د شام په مابین کې د وی میاشتې فاصله ده دی وایي چې کوم شام ته ورسېدلم زسي د ولارم د عبد الله ابن انیس رضی الله عنه وکور ته دروازه مور وټکول او دا مرته وویل چې داسي یو حدیث ماته دا خبر رسیدل چې د قیامت د احوال سره متعلق دی او هغه حدیث ته اوریدلې دی روزه دا دی یو حدیث لپاره دلته راغلی نو هغه حدیث ته بیان کی چې الله رب العالمین د قیامت په ورځ باندې د ټول انسانان چې راپورته کوي دا بلسي او دا به د دې په چپلی کې نه د دې په لباس نه او دا څه دی به نه سنت سوي کله څنګه چې الله رب العالمین دې څنګه اول واره پیدا کړی دي او دا ټول انسانان به بیا د محشر پر میدان باندې راجمع کوي مفصل حدیث دی د دې بعد چې ټول انسانان الله رب العالمین راجمع کینو دا حساب او کتاب بنکي سخت ګرمي به حدیث کې راځي چې د 1 میل پر فاصله باندې بلمري ولا 2-3 کیلومتر دا ډیر نږدې فاصله ده او د انسانان هر انسان به د خپل ګناه مطابق هغه په عذاب کې په دې ورځ باندې پر ځین انسانان باندې الله رب العالمین هغه سره اساني کوي ځین انسانان ته د خپل د عرش د سایه لاندې ځای ور کوي مشهور حدیث دی او دغه سي ځین انسانان به رسول الله صلی الله علیه وسلم د حوض کوثر او بابا هغه ته نصیب کیږي او دغه سي د دې بعد الله رب العالمین د شفاعت په باب کې هغه مشهور او مفصل حدیث دی چې الله رب العالمین به د نبی علیه السلام په دعا باندې او د په سفارش باندې به د انسانانو حساب او کتاب شروع کوي او په دې ورځ به انبیا هم ډیر ورختای صدیقین او داسي شهدا صالحین دا ټول به ورختای هر یو بداوي چې نفسي نفسي او د دې بعد به الله رب العالمین د انسانانو سره حساب او کتاب کوي حدیث کې راځي چې لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن 5 د هر انسان سره الله رب العالمین حساب او کتاب کوي او خصوصا د دې 15 شان مبارک به د سوال کوي عن عمره فيما افناه د عمر د هر لحظه د هر ثانیه د هر وخت د دې حساب کوي د ځواني حساب او کتاب کوي چې تاسو ځواني کې څو وکړل
دغه سیمال دی په څه باندې ګټلی او په څه دی خرڅ کړی او د دې بعد به الله رب العالمین د انسانانو اعمال تلی او د چا چې د نیم څه زیات انا په سلو کې یو 50 لمبري واخستل هغه به کامیابی دغه سي د وینو په اړه کې به خاص حساب کیږي چې کوم انسانانو ویني توی کړي او دغه سي د نور انسانانو حقوق خورلي هغه حدیث المفلس مشهور حدیث دی او دغه سي چې کوم انسانان کامیاب یغه ته پر اصل اسباب دي عمل نامه ورکول کیږي کوم چې ناکامي هغه ته په چپل اسباب دي عمل نامه ورکول کیږي او په دې باب کې ډېر حدیث راغلي دي دوزخ برا نږدې سي او فرشتو برا اخستي او دغه سي الله رب العالمین دا فرمایي چې په هر زرو انسانانو کې نس او ننوي انسانان جهنم ته ور داخل کا ډېر سخت ورځ وي او دغه سي جنت په دې ورځ باندې متقینو د پاره رانږدې کیږي کله څنګه چې پر روانو آیاتو کې دې خواته اشاره ده او دغه سي صراط پل صراط وی شول کیږي او د پردې چې دا یو ډېر باریک پل دی او پر دې باندې د هر انسان هغه تیریږي هر انسان به د خپل عمل مطابق پر هغه باندې تیریږي ځینې انسانان په ډېره تیزی باندې پر تیریږي د ټولو سمخ کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم پر دې تیریږي او ځینې انسانان به دوزخ ته لاندې ولیږي د دې لاندې به جهنمي او مطلب د قیامت او احوال ته په دې آیاتو کې الله رب العالمین هغه اشاره کړې ده چې موږ مختصرا اشارات هغه ته وکړل او د قیامت احوال الله رب العالمین په ډیرو سورتو کې بیان کړی دي خصوصا د اخري کومه سفارت چې ده په دې کې الله رب العالمین ډیر مفصل انداز باندې د قیامت هغه سختیان او هغه ته اشاره کړې ده فاذا جاءت الصاخه يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه په دې ورځ باندې به یو دوست بل دوست نه پیژني ار یو به خپل ځان د بچاوېدو په کوشش کې فاذا جاءت الطامه الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى أو دغسي إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت دا كم دا دي دنيا دا كم نظام دا بطولة بدليجي ستوري براوليجي أو دغسي أسمان براوليجي بحار أو سمندرون دا بور أخلي او د امزکی به بدلیږي اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها مزکه به سره شوري او په دې باب کې د اخري سپاره کې او د سپورو سپارو کې الله رب العالمین په ډېر تفصیلا دا د دې ورځې احوال او احوال هغه بیان کړی دي د وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم د وایزه هغه سورته شپږ کلمه چې په هغه کې د قیامت احوالي او دغه سي د صورت په دغه کې الله رب العالمین د جنتیانو صفات او دغه سي د دوزخیانو صفات هغه الله رب العالمین بیان کړی دي چې جنتیان د دې وازلفت الجنه للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب والله رب العالمین به د جنتیانو ته جنت را نږدې کی او دا ورته فرمایي چې هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ وإذا هغه نعمتونه دي چې داغه وعده سوی و د هغه اواب انسان سره چې هغه انسان الله رب العالمین ته ډیر رجوع کوي اوس په دې آیت څخه دا معلومه جنت ته داخليدو د لپاره دا شرط نه دی چې انسان دی معصومي انسان دی ګناه نه کوي بلکې ګناه وسول فورا الله ته رجوع وکړه الله ته انابت وکړه حفیظ دوم صفت دا ذکر کړی دی چې د حفاظت کوونکی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عبد الله بن عباس رضی الله عنه تفرمایي احفظ الله حيثما كنت احفظ الله يحفظك تدع الله حفاظتك الله رب العالمین بستا حفاظتك انسان دا الله حفاظت څنګه کولای شي دا الله د اوامر حفاظت د الله د نواهیو سزان ساتل دا انسان هغه حفیظ انسان دی تویل کیږي من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب او دا انسان
هغه انسان دی د جنتیانو تعریف او صفت دا دی چې د په ځکه د الله خوف دی د الله بیره ده په دې کې تقوا ده وجاء بقلب منيب او دې داسې زړه والا دی چې هغه انابت والا زړه دی منيب مفسرین د دې دوی معناوي کړی دي یو هغه انسان چې هغه الله رب العالمین ته رجوع کوي او بل هغه انسان چې دا هغه زړه سالم وي دا انسان د خپل زړه حفاظت کول د دې خاص ذکر راغلی دی انسان په زړه کې اکثره وخت ډیر داسې ګناهونه دي چې هغه د انسان د زړه سره دغه تعلق دی او دې د انسان ته دا کول پکار دي چې هغه ګناهونه چې هغه د زړه سره تعلق لري دغه سزا وساتي د الله رب العالمین صدا دعا ده چې هغه زموږ د زړه حفاظت وکړي زموږ د ژبو حفاظت وکړي زموږ د سترګو حفاظت وکړي زموږ د غوږو حفاظت وکړي او پر موږ باندې خپل رحم و کرم وکړي او د خپل عذابو او د جهنم د وروسه مو وساتي او د جنت والاو کې مو حسابو کې هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب قرآن مجيد هذا عظيم كتاب دي هذا یو ډیر مبارک کتاب دی او هغه د دې لپاره الله رب العالمین را نازل کړی دی چې انسان په دې کې تدبر سوچ فکر دا وکي او دا د خپل عادت وسات جوړ کی کدی عالم دی کدی طالب العلم دی کدی عام سړی دی د دې کتاب سره تعلق ساتل دا یو ډیر بنیادی د انسان په ژوند کې ضروری خبره ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم په مختلفو اوقاتو کې په مختلفو وختو کې د ځینو خاص سورتو تلاوت داغه کول هغه یو ډیره غټه معنا پرته ده چې انسان همیشه دې ته ضرورت لري چې هغه د دې ژوند په حقیقت باندې ځان خبر کړي او داغه سي انسان چې د سم مقصد لپاره پیدا شوی دی داغه د مقصد د حصول لپاره کوشش وکړي او هغه حقيقي ژوند لپاره تیاری وکړي او دا د دې صورت بنیادی موضوع او قران مجید کې الله رب العالمین دې خواته اشاره کړې ده چې کتاب انزلناه الیک مبارک دا یو ډیر مبارک کتاب دی صد پر الله رب العالمین وای ما را نازل کړی دی لیدبروا آیاته چې دا ټول انسانان په دې کې تدبر وکړي په دې کې سوچ وکړي په دې کې فکر وکړي او قران مجید ته دې تلاوت کول دا خپل یو ډیر عظیم عبادت دی او کوم وګورو د دې چې کوم حسنات الله رب العالمین انسان ته لیکي هغه ډیر عظیم حسنات دي د دې یو سورت چې دا تلاوت کول د سورته قاف هغه د انسان د ژوند د صدرې منټه اخلي او په دې کې تقریبا سلور او یا حروف دي او د هر حرف نیکی الله رب العالمین هغه انسان ته په لسو حسنات باندې ورکي نو په درې منټه کې انسان تقریبا 15000 حسنات هغه ټلای بلکې کوم قرآن مجید وګورو د دې په یوې صفحه کې په یو سطر او په یو لکیر کې تقریبا 30 حروف دي او په هر صفحه کې 15 لکیر دي نو دا تقریبا 600 حروف دا راځي 600 چې په لس حسناتو کې دا 60000 حسنات جوړیږي او دا د انسان د ژوند د یو منټه اخلي چې انسان خپل عادت دا جوړ کړي زه د ورځې یو سپاره تلاوت کوم او دا په دې باب کې د عبد الله ابن عمرو بن العاص رضی الله عنه او مشهور حدیث راغلی دی په صحیح بخاری کې دی چې کوم وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم تداو فرمایل چې اې دا الله رسوله زه په سونه وخت د قران مجید تلاوت وکم نو نبی علیه السلام دا ورته فرمایل چې په میاشت کې ختم دې شورزي دې سپاره هر ورځ یو سپاره خو هغه ورته فرمایل چې اې دا الله رسوله زما سره استطاعت زیات دي زه غواړم چې په کم وخت کې د دې تلاوت وکړم
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ورته فرمایل چې ته د ورځې څلور سپارې یا د دې څلور زیاتې وایه په هفته کې ختمه وه. نو هغه کومه درجه چې دا هغه دا چې انسان د ورځې یوه سپاره د هغه تلاوت وکړي او د یوې سپارې په تلاوت باندې تقریبا انسان ته د ورځې د 1,00,000 زیات هغه حسنات هغه ملاویږي. الله رب العالمین دې موږ تاسو ته توفیق راکړي کله څنګه چې په رمضان مبارک کې موږ خپل تعلق د دې قرآن سره ساتلی هغه تعلق موږ وسم وساتو او په دې کې غفلت ونکو کوتاهي ونکو او الله رب العالمین دې په دې باندې موږ د مختلفو عذابو سره وساتي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا أيما إلا زوجته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على نبينا محمد.